یو ډېره زیاته دردیدونکې خبره چې په 400 کې په شابړه کلي کې یو وړه ماشومه چې د 5-6 کالو ماشومه یو ظالم ډېر په بې دردۍ سره مړه کړې ده او الاله کړې ده، سټې ته کټ کړې. آخر دا کم خلق دي؟ آخر دا انسانان دي؟ دا کم خلق دي؟ او آخر په څه وجه باندې د جاهلیت په زمانه کې چې په هغه زمانه کې داسې زمانه چې هغې ته خو نه څوک پیغمبر نه ورته څه داسې څه پوهه حاصله وه، نو هغه جاهلانو به دا کار کولو او هغې جاهلانو چې دی چې هغې د دین نه ناخبر وو، هغې مثال د سکول نه ناخبره ده، هر یو شیز نه ناخبره، نو هغې به دا کار کولو چې خپلې لوڼه به یې څه دي ژوندی ښخولې. خو هغې به هم دا په یو بنا باندې کوو د غیرت په طور باندې چېرې دا به سبا غټه شي، دا به واده شي، نو بیا به خلک وایي چې د پلانکي لور واده شوله، جاهله و، تعلیم نو، دین نو. نو اوس خو دا چې کومه زمانه ده، دا کوم وخت دی، تعلیم ښه ډېر دی، علم ښه ډېر دی، دیني لحاظ سره هر یو شی ښه ډېر دی. خو زه حیران په دې یم چې دا لا کم انسانان دي چې یو وړه ماشومه د 7 کالو د 6 کالو وړه ماشومه هغه دې ظالم په بې دردۍ سره څه دې مړه کړې ده او مرۍ ته کټ کړې ده. ورونو زه به یو خبره درته وکړم. قرآن کې الله پاک فرمایي بأي ذنب قتلت، دا ماشومه به د قیامت په ورځ وایي چې زه ای ظالمه تا زه په کومه ګناه مړه کړم، تا زه په کومې ګناه ووجلم، زما څه ګناه وه، زما څه خطا وه، زما څه بدکرداري وه، ما څه ظلم کړی، ما څه خطا کړی وه چې تا زه مړه کړم، ما څه داسې د ګناه کار کړی و چې تا زه مړه کړم. نو اوسه پورې مختلف خبرې په سوشل میډیا باندې راځي، څوک څه وایي، څوک څه وایي، څوک څه وایي. او الله دې رحم وکړي، د هر مور پلار له پکار دي چې واړه بچو د وړو بچو چې ډېر زیات څه دی فکر وکړي، داسې به هر چا سره پرېږدي نه. اکثر له ماشومان یو وایي دا به مونږ بوزلو، بله بل وایي مونږ به بوزلو، دې ته دې هم نه پرېږدي، به خپل کور کې د څه دی محفوظ وساتي. زمانه همغه زمانه خو خلک داسې خراب شو، خلک خراب شو، خلکونه سره د دینه سره د تعلیمه ته جاهله جوړ شو، د خلکو نه سره د پوهې نه څه دی خلک څه دی جاهله شو. یا خو چې دی سوشل میډیا باندې چې کمې خبرې کېږي که نه، نو یا خو څوک وایي چېرې دا چې چا کړی دی، نو یاره دا څوک آیس څکلي دي، نشه یې کړې ده، نو چې د آیس څکلي دي، نشه یې کړې ده، نو تللی به چېرته خپل کور کې به یې څوک حلال کړي که نه، خپل کور کې به یې څوک حلال کړو، په رڼا ورځ به بل څوک غټ پی وخلو، آخر دې وړې ماشومې څه ګناه کړې ده. او یا څوک وایي چې نه دې څه غټه دښمني ده، خو چې کوم هغه د ماشومې مشران دي، والد صاحب دی، تره دی، هغې وایي چې زموږ دښمني هم نشته. نو آخر په څه وجه باندې ظالمه چې تا دا وړه ماشومه دا وړه ګلالی دا تا قتل کړله، ته به رب له څه جواب ورکې؟ ستا په دې زړه کې دومره رحم نو، ستا په زړه کې دومره درد نو، ستا په دې زړه کې دومره مینه نه وه، دومره محبت نو چې یې ظالمه تا د هغې په مرۍ باندې چاړه راښکله، بیا دې بره پټو ته بوتلې ده، د سیند غاړې ته دې غورځولې ده. په سوشل میډیا دا ټولې خبرې موجود دي. نو الله دې رحم وکړي، خدای دې زمونږ د ستاسو د ټولو د بچیانو حفاظت وکړي، الله دې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي، او الله تعالی دې د داسې حالاتو نه د داسې خبرونو دې الله مونږ تاسو ټول محفوظ وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وسلم.